پاچا صاحب زه یو وضاحت ورکوم. د ما دښمني او دوستي دا براله ده په نره ده. د ډار سړی نه یم، د ډار بچی نه یم، او د هیچ چا په هیچ چا باندې خپله دفاع نه کوم، او د هیچ چا د سوري لاندې پټېږم هم نه. ما ته په طلوع تلویزیون کې له نن نه یو کال مخکې چې زه مکمل له تلویزیونونو نه بند سوی یم، ما په هر اقدام کې د دې هیواد د یووالي په خاطر باندې خپله مور ژړولې ده. ما په هر اقدام کې د دې هیواد د یووالي په خاطر خپل بچي ژړولي دي. تکلیف مې تیر کړی ده، ته پې خبر یې، خو ما د یووالي په خاطر خپله خوله نه ده بنده کړې. پاچا صاحب دومره چغې که ما د خپل بزنس دپاره د خپل کار دپاره کړی وای، نن به زه که میلیاردر نه وای میلیونر به ومه، خو له دې وروسته یې کوم د ځان په خاطر یې کوم. یو پاکستانی جنرال پښتون د کوزې پښتونخوا د چارسدې د ډاکټر نجیب بد وایي، د اشرف غني بد وایي، حتی د کارمل بد وایي. په زرګونو اختلافات چې زه ورسره لرم، زه خپل قاتل بولم، خو زه پاکستاني ته وایم چې د نجیب د کور سپی د تا په جنرالانو نه ورکوم، د تا په وزیر اعظم نه ورکوم. دا د افغانیت تقاضا دا وه چې زه دا خبره وکم، د افغانیت دا تقاضا زه دا خبره وکم. بالمقابل یو بل افغان چې تر ما ډېر هوښیار، څو دکتراوې او څو پوهنتونونه تر شا پریښي، د همغه کوزې پښتونخوا د یو پاکستاني تر مخ ما ته پاکستانی وایي او هغه تر ما ښه افغان بولي. ما ته پاکستانی وایي، هغه تر ما ښه افغان بولي. بیا په ضمن کې د ما مشر ته وایي چې د تا مشر پاکستانی ده. یو چا چې خپل د بچي د وجود غوښې د افغانستان د ازادۍ په خاطر باندې ورکړي دي، قرباني یې ورکړې. د یو چا د رهبرۍ تر لاندې چې زرګونه ځوانانو د افغانستان د ازادۍ په خاطر او د غرب د امپراتورۍ د ماتولو په خاطر باندې مشري کړې ده او قرباني یې ورکړې، هغه ته د پاکستاني خطاب کوي او ما له خپلې برنامې نه کوزوي. بیا ټول هغه رټل شوي سپي چې ما خپل د پلار قاتل ته غدار ویلی دي، دا سړی پې راجګېږي، اکشن پې باندې اخلي. تا ټول عمر نه تنها دا چې زما ناموس، زما د مشرانو، د علماو، حتی د صحابهو توهین دې کړی ده، خو ما د یووالي په خاطر باندې خپل ملګري ته ویلي چې ته حق نه لرې، ته مفتي نه یې چې ته د ارتداد فتوا په چا باندې ورکې. حتی دې حد ته رسېدلی یم چې ما ته ډېرو خلکو د مرګ اختارونه چې ته د یو ملحد په لایف کې کینې او د ورورۍ او د صمیمیت خبرې کوې. زه په افغانستان کې یم، زه په غرب کې نه یم ناست. دلته په معمولي خبره په خلکو باندې مور بوره کیږي، په معمولي خبره در باندې ښځه کونډه کیږي، په معمولي خبره در باندې بچیان یتیمانوي. خو دا سینه ما دومره پراخه نیولې وه چې ما علنا لیده چې او چاک د صحابهو توهین کوه، ما یې دفاع کړې چې نه مه کوه. نن هغه سړی د چارسدې د غټو وریژو بسنسمین ته تر ما ښه افغان وایي، ولې چې د اسلام او د افغانیت تخریب کوي. دا هغه څوک دي چې د CIA او د ISI روزل شوي سپي دي. د ما خبرې خیر ده واوره، زه کوزېږم، بیا تاسو قضاوت وکئ. ما 10 کاله باچا خاني ته 50 کاله اتڼ کړی، څڼې مې اچولې دي. نن د باچا خان مسی د ISI په غېږه کې پروت ده چې سینټ په یو چوکۍ باندې هر څه خرڅ کړه. ما اچکزي ته دغسې بې ضمیرو خلکو زما افغانان 50 کاله
اتڼونو کې څڼې ورته اچولې دي، زنده‌باد او د مرده‌باد نارې را باندې وهلي، د لر او د بر نارې را باندې وهلي. دغه سیکولر فکره پښتنو افغانانو هغه به له ورځ ویلي چې پېښور د افغانستان خاوره نه ده. زه علنا وایم چې په وجود کې مې روح وي، تیکه تیکه او پرچه پرچه شم، په والله که له خپلې خاورې نه تېر شم. تنا دعوه یې نه لرم، تنا دعوه یې نه لرم. او هیڅ وخت ګل خان تش په نوم افغان سیکولر او ملحد دې ته نه پرېږدم چې زما کمونیست او خلقي مشر ته توهین وکړي. او زما د پلار قاتل ده، زما او د نجیب ځان ته معامله ده. خو ته بیا راځې زم افغان، نجیب هم افغان، د هغه ناموس عزت لري، زه نه لرم. هغه د افغانستان سړی ده، زه نه یم. حمزه تر ما ښه ځوان ده چې ټول عمر یې د 400 غټې وریجې وهلې دي. یو مردود، یو تښتېدلی، یو سیکولر افغان راځي ما ته وایي دا تر تا ښه افغان ده. زه خپل افغانیت اسلام خو بیخي او سیټ ته پرېږده. په والله که د ډېرو خلکو په افغانیت او په اسلامیت باندې ورکړم. زه د زمریو د ګفټونو سړی نه یم، زه د پیسو د راټولولو سړی نه یم. زه دا فکر نه لرم چې زه به ځان ته بزنس وکړم کنې کولی شم. زه دا فکر نه کوم. زه په یوازې سر مې هر چا ته غېږه ورکړې د دې هېواد د علیا منافعو په خاطر چې څومره زه کړېدلی یم داسې زوی به مور رانه وړي چې وکړېږي. هیڅ وخت مې دریغ نه ده کړی. ظلم ته مې ظلم ویلی، جنایت ته مې جنایت ویلی. ما نه د کمونیزم د جنایت پرده باید څوک دفاع وکړي، نه د طالب او نه د مجاهد. دغه کمونیستانو چې د داود نظام ړنګ که، دغه مجاهدینو چې کابل په کنډواله بدل که، دغه امریکان راغله 20 کاله. د نجیب پلویانو ته وایم، نجیب د غرب په خلاف باندې جګړه کوله، دا د نجیب نعره وه. نن یو څوک راجګېږي په غرب کې ناست د نجیب دفاع کوي. دا منطق ده. د لیلن طرفداران غرب خپل دښمن باله، نن په غرب کې ناست د لیلن دفاع کوي غندي. تاسو خو خپل دریځ معلوم کړئ، کم از کم کوم موقف چې د ډاکټر نجیب په هغه موقف کې ودرېږه. هغه د غرب دښمنو ته د غرب په غېږه کې ناست سوسیالې خورې. نجیب په مسکو کې تعلیم کوي، ته په امریکا کې کوي. نجیب جګړه د امریکا او د روسانو بلله او ته وایې چې نه. د دغو سیکولر فکرو په خلاف باندې مې د پاڅون اعلان کړی ده، ژمنه مې کړې ده، عهد مې کړی ده. تر ننه پورې په ټکر کې نه در سره واقع کېدلم. له نن نه وروسته دی قسم په خدای چې له ژبې ژوړم نه کومه د تا زوی به یم. خلاص مومن صاحب ډېره مهرباني